نبی علیہ السلام طالبانو ګوته په ګوته کړې؟ ها تاسې کې چا ګوته په ګوته کړې؟ لاسونه جګ کوي چا چې په ګوته کړي وي، نه هغه ګوته وښیي چې په ګوته وي، ټولې جګ کوي. ها دا راوباسه طالبانو. اوس به لږ خبره درته وکړم. ګوته بس صحیح ده طالب جانه، لږ طالبانو په ګوته کړي که نه، دا خو ډېر لږ دي. طالبانو تاسې سپین زر دي، ته طالبانو اوس تاسې دې خبرې ته غوږ ونیسئ. رسول الله السلام چې ګوته په ګوته کوله طالبانو د مقصد دپاره وه که د ښایست؟ ته اوس ورته غوږ ونیسئ. نبي صلی الله علیه وسلم ګوته څه وخت نبي علیه السلام ګوته جوړه کړه؟ چې کله یې خط ولیکه طالبانو کافرانو ته دعوت ورکاو، نو د خلکو صحابه ورته ویلي چې کافرانو کې یو عادت ده، تر څو چې مهر نه وي پې باندې څوک نه مني. د نبي علیه السلام ګوته جوړه کړه، پې لیکلي ول محمد رسول الله، بې یې راواخیست طالبانو، مهر یې ورته پې ولګېد. نو رسول الله د چا دپاره لګولې وه؟ نبي علیه